نو عموما زمون خلق د دې غلط مقصد اخلي هغه وی په خدای توکل کوا زهر پراتی وی دا خرمړوي په خدای توکل کوا ډاکټر وته وی دا شی بنخري د دې نستا پرېز دی چې تا دا سړی میلمه کو ته وته دا خراوي نه ماته ډاکټر ویلی دی چې دا ما پرېز دا بنخري دی وته وی نه مړه بس په خدای توکل کوا خره په دې پوي کمرو دا څه باندې کې انسان له خدای عقل ورکړي انسان له خدای سترګې ورکړي دي انسان له خدای پاک دماغ ورکړي دي دی بخپل اسباب خامخ استعمالي دا بنوي چې د سبب نه استعمالو زه یو مثال درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی جمعه ته مانځه وختو اجي څنګه راغی نو اس په د جمعه د دروازې مخ کې پرې خو دا وې دا په الله مې وسپارله په الله توکل او باور چې مونږ یې څنګه وکړو د مانځه نه فارغ شو نو اس په نه نو حضور پاک لیا او خدای اس په خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا صحابی راغی او خواها نو رسول الله مبارک دی دا الله رسول زه په او خرانم د مانځه وختو او مې نه تړله او دقه ځای مې په الله وسپارله او الله ته مې وی چې تی وکیل شه خدای تا ته مې وسپارله او چې رالم هغه خو نشته چې درتلې نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی تا به تړلې به نو بیا به په خدای سپارلی نو دې کې څومره لوی سبق دی چې تا له خدای سترګې درکړې تا له الله دماغ درکړل تا له خدای لاس درکړل د دې څه مقصد شو اسباب ستا په لاس کې دي ته خپل سبب استعمال کړي او خبا وتړې د هغې نه پس هم امکان لري چې غلی بوځي د هغې نه پس هم امکان لري چې دا پړې وشلی وتښتي د هغې نه پس هم امکان لري چې بل څوک اخلاص کړي چې دا دلته څه کوي ورګه اخما کومې او دا هلاکه شي د هغې نه پس امکان لري چې بیماري پرې راشي او دا مړه شي نو ته خپل کار وکړو د الله کار الله ته پرېږده خپل کار خدای ته مه پرېږده که یو سړی وایي چې د ما دا ځمکه را او دا مې په خدای وسپارله راله به غنم کوي نو خپل کار خدای ته مه سپاره الله تعالی دا کار درکړی چې ځمکه باڼې بیا به هغې کې تخم کرې سره به ورته اچې بیا به هغې ته باقاعده وبخور کې که د ګوډ ضرورت یې نو ګوډ به وله کې دا ستا کار دی اوس هغې کې غنم ټوکول دا د الله کار دی په هغه وږي کې زیات غنم پیدا کول د الله کار دی د ګلی او د آفت او دقه رنګې د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی نو ته خپل کار کوه الله ته خپل کار پرېږده نو اوښه تړې نه په خدای مه وسپارله زهر درته پیالې کې پراته دي او ته وایې لکه راشه وبس کارو په الله به وسپارم په خدای اعتماد په خدای بروسه نه ته خدای نیکبخته عقل خدای درکړه دا زهر خدای پیدا کړي د مرګ دپاره دي نو د مرګ شی استعمالوي خدای به مې بچ کوي داسې نه ده پکار ته به خپل اسباب استعمال کړي خو دا په دې اسبابو به بروسه نه کوې دا به د سوچ او دا به د فکر او دا به نظریه چې په دې اسبابو کې به طاقت الله چوي د دې اسبابو داسې مثال دی د مانو لکه یو سړي د اوبو نلکه راوستې ده بګیر یا د ګیس د سوی ګیس پیپ یې راوستې دی خپل کور ته دقه به سبب دی دا سبب د دې اوبو د دې پیپ او د دې ګیس د دې پیپ یا د بجلی تار یې راوستې دی دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس ګیس ستا لاس کې نه دی که هلته نه ګیس وي خرابه شي او که ګیس دي نه به راځي که شاته نه بجلي وي په دې تار کې به راشي که بجلي نه نشي راتلی که شاته اوبه په ډیګۍ کې وي خو په دې پیپ کې به راشي که اوبه دي نه به راځي نو زما او ستا کار دقه پیپ لګول دي لاره جوړول دي دا پیپ لګول دي د بجلی دپاره لار جوړول دي تار خورول د اوبو دپاره لار جوړول دي پیپ اچول د ګیس دپاره لار جوړول دي چې ته پیپ ورته ولګې او کنیکشن ورکې باقي که هلته بجلي او ګیس اوبې راځي به که نه وی دقه رنګې زمونږ ستاسو کار لارې جوړول دي ډاکټر له به لاړ شم علاج به ته وکړم ډاکټر صاحب ماله دارو راکړه او ماله علاج وکړه بس دقه زما یو لار جوړه کړه د خپل بیمارۍ د لرکولو اوس په دې لاره باندې د شفا راوستل زما کار نه دی دا رب العالمین کار نتیجه خدای ته سپاره سبب ته استعمالوه نتیجه الله ته سپاره بس د الله خوښه ده که نتیجه پې مرتب کوي او کار دله کوي ښه پخه او که نه کوي نو د خدای خوا ته بیا به دلی نه
ډېره موده مخکې یو ځای کې ما ته چې یو ځای کې یو بیان لتلی ما ته چا ویل دلته یو ډاکټر صاحب دی او هغه ډاکټر صاحب وایي چې دهري دی ملحد دی خدای نه مني نو هغه ډاکټر صاحب ما ته وایي چې یاره خلکو ته وایي چې ماله خلک راشي چې زه ناجوړ یم نو زه وله ګولۍ ورکم دارو ورکم نو چې کله جوړ شي نو بیا وایي خدای جوړ کړم هلکه چې ته خدای جوړولې دا ماله ولې راتلی خدای ته به دې ویلي و که دارو ما درکړل او بیا به خدای جوړ کړم مې دا ډېر قمقل ډاکټر دی د ده په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پراته ده د هوښیار قابل ډاکټر نه دی ډاکټر صاحب بېشک دلته منم چې ګولی تا ورکړه لیکن تا چې د دې مریض دا مرض معلومه او کوم لاس د کېښود په نبض دا لاس چا درکړی دی الله او دا نبض چې ټوپونه وایي او تا د هغه ټوپونو نه بیماري معلومه کړه دا ټوپونه په دې نبض څوک وایي الله او ستا دماغ چې الله درکړي دا چا درکړل الله ته چې په بیماری پوهېږې دا چا پوهې کړې الله او چې بیا دا کوم لاس دې ړق یو ګولی پرې راخلې دا حرکت په لاس کې چا پیدا کړی دی الله او بیا چې دا ګولی د کومو څیزونو نه جوړوږي هغه څیزونه چا پیدا کړي دي الله هغه د الله پیدا شوي څیزونه دې را یو ځای کړل او ګولی دې ته جوړه کړه او بوتل دې ته جوړ کړه او بیا چې دا ګولی مریض ته ورکې او د مریض خېټې ته لاړه شي نو دا ګولی په دې معده کې حل شي نو د وینې سره خدای دا ګډه کړي نو په دې ټول وجود کې چکر په وینه کې وایي چې کوم ځای بیماري وي هلته خدای پاک ورورسوي نو مې دا ګولی په دې معده کې ویلې کول دا د وینې سره یو ځای کول او دا بیا د درد ځای ته رسول دې پسې ډاکټر صاحب تا دننه اندرمپایه ورکوزه کړې ته ورپسې کوزېږې په دې وینه کې ته ګړې د دغه ځای ته ته رسې دا خو د خدای کار دی ته یو لاره لار دا چې تا د مریض له دارو ورکړل اوس دا د مریض د درد ځای ته دا ګولی رسول او په دې درد جوړول دا د چا کار دی د الله کار دی یو څو میاشتې مخکې د امریکې یو غټ ډم مړ شوی زه ورته ډم ویم دوی ورته ګلوکار وایي او څوک ورته سینګر وایي او څوک ورته ګلوکار وایي مړ شوی دی مې تاریخ کتلی دی مایکل جیکسن نوم د اصل نه تور اواز ولا خدای ښکلی ورکړی خشته او په انګریزي کې به یې سندرې وې او په کیربونو ډالر یې وکړل ډېر مالدار تک تورو د رنګ نه افریقې والا او ځان له پلاستر سرجري وکړله اپریشن یې وکړه د سرمنې او هغې ته هغه خپله سرمنه لرې کړه څه چې ورسره کړي په دې هغوی پوهېږي خو سړی سپین شو خپله سرمنې بدله کړه نورې په ځان واچوله مکمل ځان له رنګ بدل پیسې ډېره ګټلې اوس د ده تاریخ لیکي د دې سړي دا خیال و چې زه به 200 کاله په دنیا کې ژوند تېروم دا د خپل سوچ دی او د دې 200 کالو دپاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم زه د بوډاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200 کالو ته ورسېږم خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل کله چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي ګرده خراب شي فیل شي وینه کې څښاک کولسټرول زیات شي وغیره وغیره بس د دې ما سره مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي نو ځان له د دنیا ډاکټران ساتلی دی چې بچتم ته په سفر یو جذب ځان سره د خپلو ملګرو ډاکټرانو ډک کړو پیسه ډېره ده ورسره یو سندره چې وایي بلا ډالر یې ټول ډاکټران ورسره روان دي ګیرې سترګو ډاکټر د غوږونو ډاکټر د زړه ډاکټر بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره چې انسان ته وجود ته کله کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځوي بلکې زه راته یو ډېره ناشنا ووایم ادا چې که ګرده مې خرابه شي څه به کوم نو ځان له کسان په پیسو نیولي وي هغې سره یې لیکل کړي وو باقاعده تنخوا به یې ورکوله چې زما ګرده که خرابه شي ته به ګرده راکړې که سترګه خرابه شو ته به سترګه راکړې که زما اینه کې فرق راغی جګر کې ته به اینه راکړې او که زما پړپوس کې فرق راغی ته به مانه پړپوس راکړې لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلي دي هغې هم ښه خوراکونه ورکوي
باغیم خ خوراک خوري ام ځان سره ګرځي ولې زلالم پاکستان ته ولته ناګهاني ما ته دې تکلیف ورسید چې بس فورن ما سره خپل ډاکټر می او سړی می چې داغه هغه اینا لری کی او ترانسپلانت ما ته اینا منتقل کی زما وینه کې فرق راځي چې فورن ما سره دونه کسانی چې ما ته ویني راځي یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو ځان سره د پورزو خلک ګرځاوا اوس پورزه خدان سره نشي ګرځولې کنه ځان سره چې ګاډي کې دې سټپنی ځان سره وړي ګاډي کې چې دې ټایر د بدلولو سامان بوړي ځان سره خلک وړي نو ځان سره سټپنی تیار ګرځولې ضرورت مې راغی چې ما ته سړیم تیار او ډاکټر هم تیاری او دا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاری چې بس زما او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړو محلونه آی کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه د ما وجود ته ولګي او لاسونو کې هر وخت دستانه چې د پاکستان امریکای صدر سره به ملاویدنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدله او چک شو په ماشینونو چې دغه ډوډۍ دا اوس دا شپږ اوه میاشتې مخکې سړی مړ دی څه زړه خبره نه ده دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه لیکن چې رب العالمین تب خپل اسباب استعماله چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه چولې قسم په خدای کې کار کوي د پړپوس بیماری وته ولګي د سا بیماری وته ولګي او ټول ډاکټران ته تاو دي او په امریکا هسپتال کې داخل شو او د دنیا پیسې رااله او چې څومره دولت لګي اولګوي خو چې د ما دا مسله ټیک شي زمارونو 50 سال کې کم او بیش کې د دنیا نه لاړو شو شپېتو ته مون رسید او یو ته مون رسید اتیاو ته مون رسید 200 غوړې لوي خبره زمارونو د مرګ د چا په لاس کې د الله په لاس دا جون د چا لاس کې د الله من صرف د قلارې به جوړاو ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستی که شاته نه د توربیرې نه بجلی راله خو ما ته به راورسېږو که د توربیرې نه بجلی نه ما ته نشي رارسېدلی ما ځان ته پیپ ولګوس که ګیس و خو ماله به راشي او که ګیس نو ګیس هغه دی نه د ګیس څه ورته وایي لکه لوډ شیډینګ دی بس خبره خلاصه ده زه به خپل اسباب استعمالوم خو د اسبابو پسې چې کوم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی د الله او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نشي نه کولی شي حضرت مریم لا معشوم پټینه ده او زکریا علیه السلام ته وسپارل شوه ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بیبي وه قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علیه السلام بر جومات کې ورکوټې کوډګۍ جوړه کړله ځکه د امام لور و د ټولو د استاد لور وه نو دا به په دې جومات کې لویږي قرآن شریف کې الله وی زیر ځانه نه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام کوډګۍ ته وردن نشو جرندې چابیانې د زکریا علیه السلام سره دي زنځیر به دا چولو چې جرنده به یې کوله وکړه وردن نه به شو وجد عندها رزقا مریم سره به روزي پرته وه او داسې روزي چې د اوړي میوه مفسرینو لیکلي په جمع کې او د جمع میوه په اوړي کې زکریا علیه السلام به دې تپوس وکړو یا مریم انا لکې هذا مریم دا میوه د کومې ده دا خو ما جرنده درپسې والې ده چابي خو ما سره ده دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه دا خو د اوړي میوه ده او په اوړي کې خو دا د جمع میوه ده دلته څه کوي دا د کم ځای نه ده بیبي مریم ورته څه وایي قالت هو من عند الله دا دا الله دا طرف نه ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چا له وغواړي نو بے حساب رب العالمین روزي ورکوي نو خدای بے سبب هم چې چا له ورکولی شي دا نه چې خدای اسبابو ته محتاج دی مونږ محتاج یو اسبابو ته الله نه دی مونږ چې کوټه جوړو ګلکار نقشې والا سیمنټ سریه دا بروړو مزدور لیبر دی به کوټه جوړای او الله چې اسمان جوړو یو کون اسمان جوړ شو نه نقشې والا تاجر شتا نه انجینیر تاجر شتا نه ارکیټیکټ تا او نه اوسپنې ته او نه سریې ته او نه سیمټو ته او نه باجرې ته او نه ګیلکار ته او نه مزدور شتا ځمکه جوړوله کون الله قرآن شریف کې فرمایي ځمکه مې جوړه کړه غرونه پې د پاسه میخونه ووال بې د لیبر نه بې د انجینیر نه او بې د یو انسان د مدد نه الله د چا مدد ته محتاج نه دی نو خدای بې اسباب هم کولی شي الله اسبابو ته محتاج نه دی زه چې یو کار کوم زه به د هغې دپاره سبب استعمالوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی نو نیک سړی جومات کې به ناست و د الله عبادت به یې کوه
نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور ته راغی نو خدای ته وی اوګیم د خوراک سشتا نو خدای ډیره سخته غوسه شوی و چې تک جمعات ته لاړ شي او بیا راشي نه وړه راوړی نه د کټوې سامان راوړی نو د کم ځای نه د راوړم زه خو مزدوري نشم کولی نو چې دی راغی خدای ته وی سشتا وی سم نشته تا څه راوړي څه پاته د خدای بنده ورشه چې ته مزدوري دیاړي وکړو لږ راوړه مونږ موږي یو بچي دې موږي دې ته به مو خورئ دی راغی جمعات ته بیا راوخت جمعات کې الله ته ودرېده یا الله نه مزدوري راځي نه دیاړي راځي راکې به راځي چې نه راکې زه دې مړ شم زما ښځه دې مړه شي زما بچي دې مړه شي خو بس تا نه غواړم نو ساده د خدای پاک دا کار کولی چې خدا څه نه کوي کنه داسې کله کله خدای ښایي چې دا کار کولی شم خو دنیا خو د اسبابو ځای دی الله به وایي چې تعالی لاس بسره درکړه ټوله دنیا لګیا او ټاټکې چلولو تا کې ځان جرو تو چې ته ټاټکې نه چل یعنی یو عام انسان یاد عام انسان چې داسې نه کوي چې اسباب نه استعمالي نو الله به دا تپوس کوي ولې داسې کوي بهر کې دی خو سوچه دی پاک دی زړه کې سوچ پروت دی دیو سراغ جمعات تا 2 رکعاته نفل وکړه الله سوچت کړ یا الله نه دیاړي کولې شو نه مزدوري کولې شو کدی راکړه خوره به کدی را نه کړه بس زده مرشم بچی دې مرشي نو کور تلان نو بیبي ته وی سجتا او تا سره وړي چې سجتا لار چې بارود 2 منټه پس راځي سجتا بیا ودې بیا راځي سجتا سدي دې بیا راغی جمعات ته خدای نو بس نه صبرېګا خدای را پیغور را بیل راکړه کراکه خوره که کنی دا خدای دې مړ شو زه دې مړ شم بیا 2 رکعاته نفل وکړل خدای ته وجړل بیا کور ته لاړ خدای سجتا هاي دا خدای نیک بخت سړي تا سره وړي سړي کړلې دی او سړي راوړل بس راشه او سجتا بیا لاړ جمعات ته بیا رب العالمین ته پجړا چې خدای بس نه کېږي راکه به چراغ بیا خدای ته ویا خدای سجتا وی سړي راشه ناشنا لوګو جوړو شوی کیسلو بنا په خوا به د کورونو کې میچن وي من کله خپل کور کې دنه میچن د ټولو خلکو کړه د میچن دوه پلو ابه تاول پاغي به دل کول تاسو کې راځي او پاغي به مصالې وړولې او بلکې زمونږ لري امازو غړې کې نکاح راو دما دولي انګانې دا د امازو غړې اصل د مورید سے والد سے د پلان غړې محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه حالت کې دا امازو غړې نه وعده کړ نو ځکه به موږ ماشومان او مازو غړې ته موږ لاړو نو الته په دې کورونو کې پېشمنی غرار باو هر کور کې به غرارو او دا خدای به لګیاوي او غنم به میچن کول دا جلند دا ماشینات جلند دلته ستالته جلند نشته او ماشینات په هغه زمانه کې وونه نو اوس دا سړی چې کور ته څنګه را دن نشو نو خدای ته وی خدای سجتوي راشه سړی بل له بشورون ویسلو بشورون ویراشه میچن ته ګوره میچن په خپل تاویږي او اور را غورځي نه سړیشته چې هغه تاوي په خپل تاویږي نه غنم شته چې څوک یې پکې ورچي او لګیا مو د کور لوخه په دورو ډکل لوړا غورځيږي او دې ډکو مړه غورځيږي او دې ډکو باندې خو پېښو چې دا بل څه نه دی دا زموږ د 2 رکعاتو برکت دی او دا الله خیمه چې بندا زګور اسباب ته محتاج نیم ته محتاج او زه محتاج نیم چې زه وغواړم به سبب هم کول شي په یو مقام نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي لو توکلتم علی الله حق التوکل ویګه په الله مو هغه سه اعتماد وکړه چې د الله د شان سره مناسب اعتمادي تاسو نه شئ کولی کاغه سه اعتماد مو کو دا سه رزق به خدای درکې لکه د مارغانو چې خدای ورکړي سار اوږي اوږي نه پټېشته نه پولشته نه دکان شته نه کارخانه شته او مړی ماښام راځي بیا سار اوږي اوږي مړی ماښام راځي وې داسې روزي به درکم خو بندګانو تاسو کې هغه سه په خدای توکل شته دی نه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وایي په ما باور وکړه د الله کافي په ما وکړه باور وکړه کافي بهر کیف دیو ته کېناست خوشاله دی چې دغه خیري کار شروع دی انسان دی لکه یو تلو سره لکه دا میچن تاویږي او دا پوړو غورځي دا پوړو خو د غنمونه جوړيږي دا غلینا ګورو چې دا غله د کم طرف نه دی میچن تر روانه خو چې دې څنګه ورغه او د میچلې پلې کتاو ګوتې ولا یاوړې د میچلې دې پله بس میچن پاغه دی ودرېدا پاغه دی ودرېدا بلکې یو روایت کې راځي چې دې خوړه غورځيږي خو ته نور ډوډۍ غورځي تنور خود به خود بریږي ډوډۍ غورځي دې دغه سلال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں ولیدا اغا تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچنے دے پل لگوتے نمی وڑے وی قیامت پوری بدا چلے دا اڑا با غردول تنور بڑوڑے را غردول اللہ کولی شے یو کتاب کی میری دریو چھے یو ساڑیو آج سادہ گندے ساڑیو وی خدایا روزی با مراکے اب دا خلقی بے راکے لاس بام نوڑم سامنا نار بچے لاس بام نوڑم خلقی بے راکے صرف شخوان با پیدا واما زیم دا شخوان بریم پکے نو آلے دا بریم پکے نوی دا شخوان پکے دا اوٹکی دی پکے پاتے کرے نو دا خدای سکار دا جدا سکے نو لار سیبا چې دلته کې اوس برابر خلک خپشي وي بچي وګي نو ټیو خر په زور پلا مور بیا خامخا سړی مجبورې د مور رحم زیاتې پلار بندره مجبورې نو لار د سین په غاړه یو ځای ګل کې دان له جونګړه جوړه او پرې وت خدای ته چې خدایا تر سو دې خلیل را نه دینه دنه کړي کنه چې شخوانم پیو نه و پلاس خو پرې دا کمر کې پرته ګوته بنوړو نو روز په تیرې دا نار تیرې دا وسړی سترګې ور پرې وت دے علاقہ کے غلوچہ تا غلا کرے نو پاوی زول باران شو نو اغوی لالل چی دا غلا اس تقسیمون غوانے نو دے چوے کتک چی پدی زنگل کی خالک جنگل دے رازے دے جنگل تا ننوزو شپدا شپبام پاکی تیرکو باران نمم بچو دا مال بام پاکی تقسیم چو جی جنگل تا سنگ ورننو تلو شونٹے بلکلا اوہ حلک داشنا پاکی اس پروت تے حلک دا سکای دا دستر کی ور پروتی دی او غالی پروت تے الکه دا سړی خدا سے دلکه چې بس لوګو تندو والے دی عمرې رانا او کدا مړ شو کنه سم انسان دی بچکولې پکار او کمر شو که سبا مونږ چتم گیر شو پغلا کې وای بچا هغه سړی تاسو وجه دی نه را پاسو له روټه فرکې نه نه کوم له روټه خوراکه کې خود خوراک نه انا خوري اخره کې ایو کا سوئی چې الکه دا سکار دی سړی اخنی شوی دا باران دی له ګرمول غوانه اورې بن کړی دی وته ګرم کړی دی بیا ولا خوراک او هغه خوړه کې سوچ کړی چې خدای خلې ته اړه بیا د ما په خیال ګریدلی خو بس زد را ټینګ کړی دی خدای خلې ته دې نه رونې شپان به پنه وای خوراک نه خوري یاره وې دا څه کار دی دا څه خوراک کلک دی د غریب زکه ګوتې نه ونی نرم ملوا او نرم خوراک یو ته برابر کړی خوراک دې بیا نه خوري ایو غلو ابنور تو یره کې جامې کې لشي وی دی او چې دا جامې ولا پزور وروازي کو کنه او دې خلک ولا یو دونه وردن کو یو ظلم جامې وګرځي بیا بخوري دا خله ولا پزور او ازول غواړي بقوا دا سروي نه جوړ شو نو خلکو ولا خله پزور واځ کړه نو خوراک به ور چې هغه بلګه بیا خله پزور بیا بخپل شروع شو اوس دی ولا اوس الوان مړې تیار کړه او چاړې راوړسته چې دا خله کې ولا منډو پزور ولا خله وازم چې دا نوړې ولا په داخله کې وردن نه چې چاړې راوغشته او غاخونه کولاوي د خندا ورله دو خندل بدغلو سردار وي تا خدای داسې داسې کا مونږ د کله ګرمو کله دی یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړې مونږ پورې خاندې تا خدای چټکورې کا پرېدم دې چې ته سرمن دی او باسم زه ولې خاندې چې جلدی خوراک نه خورې هغه ته خپل غذا کړې ایمان الله سره دا یو سوچ وکړه چې خدای تر سو دې خپل نه را کړې شپان بام پناه زه ګورم چې ته راکې کې نه راکې نو رب العالمین مال خلیل شیرا برابرو کمال خاندان نه راغلی نو تاسو دا نوړې د ما په داخله کې را دن کول او مال خاندان زمانو د زمون ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی الله به د سبب نام یو کار چې او غواړي نو کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسباب په ذریعہ حاصلېږي کسب وته وي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق وته وي الله خالق دی الله خلق ز خالق نیم ز خلق نشم کولی ز کسب کوم ما ته کاسب وي زما کار ته کسب وي ز اسباب ته محتاجم رب العالمین اسباب ته محتاج نه دي اسباب با استعمالوما او دا می دو مثال صرف دې درکل چې خدای پاک سبب ته محتاج نه دی به سبب هم خدای یو کار چې او غواړي نو کولی شي او کوي لیکن داسې خدای نه کوي داسې نه کوي مونږ ګوري دنیا دارالاسباب دی چې ته سبب استعمالې او که سبب نه استعمالې ډېر خلک حج په پر دی او حج نه دی هلکه حج له ولې نه دی بس وي چې خدای کله غواړي نو ځم
خدای پاک نو تا خو خدای د ګوتې نه نیسي چې راځه راپسې چې حج له دې ورسو نه دی خدای پاک فرشتو ته وایي چې اوچتې کې او بیت الله سره وغورځوي او نه دی خدای جس ته په پوړو خېږي چې راځه د ګوتې نه نیسم عیاذا بالله د جس ته وخېږي او زه هلته راشه د خدای بنده تا له خدای سترګې اسباب او مال درکړل دا خدای غوښتلی نه ته خو خدای قرآن شریف کې سوار سوه کاله مخکې غوښتې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې حج په مسلمان مالدار باندې فرض دی چې بیت الله ته د تلو د راتلو طاقت لري نو ته څنګه وایې چې خدای وغواړي سترګې درکړې مال یې درکړه دولت یې درکړه روغ صحت یې درکړه او ته وایې چې خدای وغواړي او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان له ما مال ورکړه او د حج ونه کړه نو د خوښه ده که یهودي مري او که د عیسایي مري نو پیغمبر مبارک ته وی نیکبخت حج وکا الله ته وی حج وکا او کدی اونګه غاړه دی بند ده الله بدر تاسو کې قیامت پر او یره چې خدای وغواړي یره بس خدای چې وغواړي د بلال شم نو بیا دا غنم ولی کوي خدای وغواړي چې خدای وغواړي دا به او چې خدای نه غواړي نه به کې بیا را دکان ته ولې دکانداری ولې کې بیا وی چې خدای وغواړي نو را به کې او را نه کړو نه غواړي هغه له حرام هم خوري هغه له پردې ډا کم ورده هغه له خزمه کم کوي هغه له تجارت هم کې نو چې کم د خېټه مسله ده نه خدای ته نه سپاره الته دا نه وي چې خدای غوښترابه کې او که خدای نه غوښترابه نه کې نه ته لګي خپل اسباب استعماله الته زمیندارم کې کارخانم جوړې دکانم کې تجارتم کې جاټکیم چلے او ګلکاری او ترکاری او دواریم کې او حج نه کې حج ته داخله وکا که منظوری دراله لار به شکرانه لا مونږ به وایو لکه الله وایي چې د څه کلمه ده او اوس خو د منظورۍ خبره هم خلاصه شوه اوس خو پرایویټ حج سکیمونه راووته اوس خو چې پرایویټ پیسې در سره یو منظوري د حج رانه له سرکاري د پرایویټ به داخله وکړي اوس هم د الله خوښه ده ډېر خلک دي داخله وکړي او ساتي وخېږي لاړ نه شي ډېر خلک دي ناجوړه شي بیمار شي او د جز نه راکوشي ډېر خلک دي ایرپورټ کې ناجوړه شي او پاتې شي نو ته داخله او خپل سبب استعمال کا باقی رسول د چا په لاس کې د رب العالمین په لاس کې نو اسباب به استعماله دم به استعماله رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه نه استعمال کړي خپل بچي او حضرت حسن او حسین دین وسیله لور بچي وراشه بچي چې دم هم کو دمه پیواچو وعيذكما بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ما يحضرون چوف وکړي ای بچي پدې به ابراهيم عليه السلام خپل زامن اسحاق عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دمول داري حضور پاک په خپل دمه چونه یو ځل جبريل عليه السلام راغی او رسول الله مبارک تا وای دا الله رسوله بیماری وي او وی الا ارقیق دم در باندې و نه چو رسول الله مبارک وتو فرمایل بلا ولنا واچو بسم الله ارقیق من كل داء يؤذيك الله يشفيك دا الله په نوم دې دمو دا الله په نوم دې دمو د هر مرض نه دمو خو شفا به څوک درکړي الله به درکړي ګوره سبب زما لاس کې دی باقي جوړول دا زما لاس کې نه د الله په لاس کې دی واده ستا لاس کې دی واده به څوک ښځې سره نکاح ستا لاس کې دی وبکې مهر ستا لاس کې دی وربکې جنۍ به د مور ګوري هغه لار د هغه لاس کې را ابه چکر لګوي چې ته جنۍ به در پیدا کړي بیا واده ستا لاس کې دی بیا دا واده نه پس نورې مرحلې ستا په لاس کې دی لیکن بچې ستا په لاس کې نه دی د چا په لاس کې دی د الله جنۍ ستا لاس کې نه ده هلک ستا لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی الله ویهب لمن یشاء اناثا چې چاله وغواړم لوڼه ورته وروبخم ویهب لمن یشاء الذکور چاله چې وغواړي نارینه ورکوي او یزوجهم ذکرانا واناثا چاله هلکان او جنکۍ ورکړي ګډوډ ویجعل من یشاء عقیما او چې څوک وغواړي شنډې پیدا کړي چې شنډې پیدا کړي قسم دی که د چا پلار هم وله بچی ورکړي صرف اسباب زمونږ ستاسو په لاس کې دي او په اسبابو کې نتیجه رسېدل دا زمونږ ستا کار نه دی دا د چا کار دی دا د رب العالمین کار چې کله الله غواړي نتیجه به پکې الله مرتبه کړي او چې کله الله ونه غواړي نو رب العالمین به نتیجه مرتب او کله خدای داسې هم کولی شي چې په معمولي په لږو اسبابو کې هم خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچوي د هغې به م یو څو مثاله در درکړم لکه د بدر غزا چې یو خوا 313 مسلمانان دي 313 او بل خوا کافران چې دي هغه څومره دي
هغه زر دي زر. مسلمانان 313 او کافران 1000 درې چنده زیات دي. یو شوه دویمه وره کافرانو ټولو سره وسلې دي، تورې دي، زبردست زغرې دي ورسره، غشي دي، نیزې دي ورسره. مسلمانانو سره څه دي؟ په شمېر 8 تورې. هلکه 8 تورې د زرو تورو مقابله کولی شي؟ نه، 8 تورې دي. شپږ ورسره زغرې دي، شپږ 8 تورې، شپږ زغرې. دوه ورسره آسونه دي، یو د حضرت زبیر رضی الله عنه، یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه. او یا ورسره اوښان دي او کافرانو سره 700 اوښان دي، 200 ورسره آسونه دي. سامان د چا زیات شو؟ د کافرو. 8 تورې د زرو مقابله کې. او باقي چې څومره دي نو باقي ټول د کجورو ډانګونه دي، ډانګونه د کجورو کوتکې دي ورسره، او د کجورو لرګي دي ورسره باقي. او 8 تورې څه شی دی؟ شپږ زغرې دي، هغې ټولو زغرو کې پټ دي. 2 آسونه ده هلکه د اویو آسونو مقابله کولی شي؟ او یا اوښان د 700 اوښانو مقابله کولی شي؟ نه. او باقي صحابه چې دي نو ټول غریبانان، خپې بلې خپې دي، اکثریت څپلې هم نشته، جامې هم شلېدلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړ او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جړاګانې وکړې، الله ته جړاګانې وکړې. اسباب به استعماله خو بروسه به نه کې، که بروسه په اسبابو کېده ولې پیغمبر مبارک بیا جړا کوي الله ته؟ دولش په جړاګانې وکړې. او چې کله سار شو یو سفر ولا صحابو جوړ کړو، هغه سفر کې پیغمبر مبارک ولاړ دی، ودرېد خدای ته او الله ته فریاد کوي، یا الله یا الله دا محنت مې وکړ پروردګاره او دقه یو څو مې پیدا کړل، دا 310. اللهم ان تهلك هذه العصابه، ان تهلك هذه العصابه، ان تهلك خدای که ته دا وړه هلاکه کې، لم تعبد الى يوم القيامه، قیامت پورې به خدای است عبادت بیا ونشي. ګورې ما خو محنت وکړه، دا ډله مې تیاره کړه، او چې دا مریض زه خو ترې نشم بچ کېدی، زه خو به سر کې ځاندانه چې ملګري به وجنم، زه به تختم، زه خو تښتېدو والا دی، نو زه به هم ځم، دا به هم لاړ شي. نو چې دم لاړم او دام لاړل نو قیامت پورې ستا نوم والا به څوک وي؟ یاره حضور پاک داسې د عاجزۍ دوا وکړه د مارونو، خدای دا بې کسه دی، هېڅوک یې نشته، بېڅوکه دی. خدای دا وګیري الله، نار نهور مې راوستلي ستا د دین دپاره. الله بربند دی پروردګار، او الله خپې بې دی الله، او ستا د دین د قربانۍ دپاره راغلی دی. او بیا څه وایي؟ یا الله ما به ګورې نه رسوا کې، ما دوی ته ویلي دي چې الله به مدد کوي، خدای ما رسوا نه کې، الله ما ذلیله نه کې. خدای زما دا دعا دا په جړا کې حضور پاک دعا کوي. صادر مبارک ته پریوت، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او صادر مبارک اوچت کو پوسټر وګویا وته واچو، حسبک یا رسول الله، الله رسول عباس نور مکو باس ستړی شوی باس. او چې څنګه دا سفر نه روته نو دا آیت جبرئیل علیہ السلام راوړه، سيهزم الجمع ويولون الدبر، دی بشاکی کافران تختی با منډې به وایي، ګټه به الله تعالی درکوي. ورا رسول الله مبارک اسباب استعمال کړل، دا نه چې استعمال یې نه کړ. تورې چې سوي یا ویړ ډنګونه چې اوسه یې وړل، صحابه کرام یې ځان سره 313 بوتل، خو په دې اسبابو اعتماد ونه کې، اعتماد یې په چا وکړ؟ په رب العالمین. لږ سبب کې پروردګار بیا برکت اچوي. په هغه 313 هغه مضبوط لښکر وو، او یا کسان یې مردار کړل. کم او یا چې کم د هغوی سربراهان او مشرانو هغه او یا مردار شو، او یا کسان یې ترې ونیول، په پرسو یې وتړل او مدینې منورې ته یې راوستل. اسبابو به بروسه نه کړي، استعمالی به دا نه چې اسباب ځینې استعمال وي، الله کولی شي خو ته به اسباب استعمالی. ډاکټر له به ځې، ډېر خمقل خلک داسې مې مړه نه ځم ډاکټر له ځه، یاره که خدای مې جوړوي داسې مې به جوړ کړي. نو الله داسې جوړولی شي، خو دا دنیا خو د اسبابو ځای ته ځې به ډاکټر له دا دې چېرته ویلي چې ځان له کور نه جوړوم، داسې به راله خدای جوړوي. هغې له خو ګلکار، هغې له خو ارکیټیک له دې نقشه پې جوړه، هغې له خو اسباب برابر
نه نظام دا ګوره توکل سپارل ہوتا وي توکیل توکل بھروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کې الله تا ته سپارل بس باقی ته په نتیجه په بنا کې او که نتیجه د ډاکټر لازم علاج کو ته جوړه کې نه جوړه زه بس کم تند ختمه کې نه ختمه زه ډوړې خورم کدا ټول دستونو کې وباسه او کدا ما موجود طاقت ورکه زه دم بچو ما خو الله که جوړه مې ته په دې دم ته جوړ کې او کنه جوړه نه بجوړ لقمان حکیم صاحب څه شو گواهی کړ لقمان حکیم صاحب بدا سے علاج کو چې خلک کوئی بوټو به سره خبرې کولې ٹھیک ده کې دي چې لیکن موږ سوایو بوټو خبرو دا چې دون علم خدای ورکړو چې دا بوټي دا قتل نو دی به پوه شو چې دا بوټي د کومې بیماری لپاره ده تاریخي خبره ده دا څه وړه خبره نه ده لیکن هغه لقمان حکیم غفلو دارو بچ کړ ساده امریکای دا هغه ډاکټران چې کوم ستاده زموږ ډاکټران دا غي په نورې شپه نه وای هر څه ولاغي جوړای بیماری ولاغي معلومای لیکن هغه ډاکټران د مرګ نه بچي سو او مالداران خلک چاته چې مال دولتي مرګ نه بچي سو د مارونو ذهن کې دا خبره کینه اسباب به بالکل استعماله د شریعت خلاف دا کوي سره سبب نه استعماله دی به د بخور وخت کې دی بخور وکي دی به دې د بټن به وای د بجله دی به د پکی بټن وای دی به کور جوړای دی به خپل مزدوري کوي دی به خپل دیاري کوي چې نار جوړ شي ډاکټر لبدي سواد صاحب له سره لاړی ماته دا وکړه چې خدای له بچی راکړي وی واده دې کله کړی دی واده خو مې نه کړی واده بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا واده دې نه کړی بچی غوانه واده دې نه کړی بچی چې واده مې کو بیا ستاده واده به ساجت دی دې تا ګور دې قما قال تا ګورو واده دې نه کړی تا دا واده ساجت نو تار ته تینګړې درکې دا واسي په ذل خبره زمارونو اسباب امکنو وکاردان نه پل اسباب استعمال پل محنت پکې پل مشقت پکې شریعت سره مطابق پکې د شریعت دایره کې دنه بچلېږي بس ته ګوره چې الله سره مدد کوي کنه کوي او که چرته اعتماد په خپل اسبابو کې به سره نه کوي زبر هغه مثال در مکه مکرمه چې کله فتح شو رسول الله مبارک د اطلاع را لګي د حنین خلق را جمع شوي د طائف او د تاسو په مکه حمله کوي خدای دا سب مسله وړي نبی علیہ السلام یو جاسوس لګي جاسوس راغی وسه بغي خورال نی ملاره والده او هو دوی راځي په موږ حمله کوي رسول الله مبارک صحابه ته دې کېدو دې راځي موږ په مخه راځي لس زراغه صحابه چې د مکې نه راغلي 2000 وسره د مکې خلک د مدینه نه راغلي 10000 تقریبا او 2000 وسره د مکې مرګري شو ټول څو شو 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخ کېنو نو صحابه یو بل تسوي اوه لن نغلب اليوم من قلة نن بك خير من غټه ډیر یو ها نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دی وجنبا من خرابي ګونه چې مونږ ډیر موږ ډیر زیات یو که خیری نن به ماته نه خورو 12000 ډیر شه دی خو چې ده او وی الله خپشو چې نه 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 اسباب استعمال زغره باچه تور باچه رسول الله مبارک په خود کې 2 زغره چول نو ته پیغمبر نزیات متوکل دی دوی چول اسباب استعمال او باور په اسباب نه کې دا تاسو سوې چې موږ منن نه مغلوب کیږو تختو بنا موږ به شکست مونږ نه کوو نن ډیر نو بس هغه حوازن و تناسو د غرو په درو کې او هغه په پغش او باران شروع دا سه پغش په صحابه باران شروع کې صحابه ټول منتشر شو چایو کا جابر خمنډه والا صرف رسول الله مبارک سره یو سو مرګرو په میدان پاتې شو دیغه په لار روان دی په دغه شو باران کې درون هغه ډیر وشتون کیو دا صحابه داسې خوکل داسې وینه کړ داسې خوکل چې دې منډه کړل څوک یو خوا تختی څوک بل خوا یعنی هغه منډه وي او حضور پاک سره دی اوسو مرګ یره یو صحابي وي قسم په خدای کړه رسول الله مبارک زیات بهادر مې بل سره دی ډیر بهادر وله اس په پسپین قچر باندې سورو حضور پاک هغه له زور ورکاو صحابه را نیولې ابو سفیان ابن حارث اینه پری دی کله مخ شو حضور پاک ونه لګي پغشی باندې او نبی علیہ السلام اس هغه قچر ل دیکا ور کوي هغه نه پری دی اخره کې قچر نه ټوپ کړي یا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ذ پیغمبر مخا ذ دروغ والا نه او ذ عبد المطلب نو سیم دا غزوی اچھا ته میدان کې تختیدل د بو تخت او بیا आवाज وکړه یا اهل الحدیبیه یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبیه والا سشوه نو صحابه را غون شو بیا جنگ شو خدای مسلمان د فتح ورکړه او کافر شکست منته
لیکن قرآن کې اسا الله سوي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. اذا حنين ورځ یاد کړئ کنه چې تاسو موږ ډیر یو ډیروالي د ته هیڅ فایده در نه کړه منډه مو واله او زمکه در باندې تنګ شوه چا یو خوا چا بل خوا منډې والي نو د مارونو اسباب به استعمالو دا نه چې نه به استعمالو خو زمونږ ایمان به دی چې په اسبابو به زمونږ اعتماد او بروسه بني مونږ به وایو چې په دې اسبابو کې خیر او برکت څوک اچوي الله چې الله یو ډاکټر له دوه مریضان لاړ یو ته امداد ورکړ یو جم دی بل مړ یو جم دی هغه ټیک شو بل مړ شو دا اسباب دا زمونږ ستاسو په لاس کې نه دي دا د رب العالمین په لاس کې نور به موږ باقاعده ځان سره اسباب استعمالو دا یو قسم منځ صلات خوف وته چې کله مسلمان په یری او دشمن په راشي نو دا یو منځ دی نو هغه منځ متعلق رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله وایي چې کله پتا سو باندې یره د دشمن راشي فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك یو ډله د تاسو سره ودرېږي وليأخذوا اسلحتهم واسطه دی واچي کور اسباب به استعماله نو زمارونو توکل دا مطلب شو او رب العالمین بار په قرآن شریف کې فرمایي یو ځای کې فرمایي وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین که مسلمانی نو خپل سبب استعمال کا او بروسه په بچا کې الله وکي دا نه چې اسباب نه استعمالو اسباب استعمال کا په اسباب او بروسه مکوا الله کا او بل ځای کې الله فرمای وعلى الله فليتوکل المؤمنون بل ځای کې فرمای ان الله يحب المتوکلین تاسو پوه شئ په خبره نو په الله توکل خو پیژن کنه چې خپل اسباب استعمالو خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کو بروسه اعتماد به پچا کو الله په دې اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي بهر کې دا څو خبره مستاسو په خدمت کې عرض کړې او مونږه دې مقصد دا و چې مونږ خپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو په اسبابو یقین با رب العالمین ساتو اچھا د دوی تر دوی پاسې الله دې مغفرت نصیب کړي بعضی ملګری بیماران دي دعا غواړي الله چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکړي خدای کړي مجلس کې بیماران دي او که په کورونو کې بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي عاجله شفا ورکړي رخصتونه ورکړي سیدانو کلی کې یو ماشوم وفات شوی و او د مولیانو کلی د جمعه هغه مولوی سے پرون وفات شوی غریب له ست کاله پکټ کې تیر کړی د ما شاګرد موږ کوړي کې د سرمندي بدالته و ما ډېر نیک انسان عالم اته کاله غریب کټ تیر کړ خدای پاک دې وبخښي او الله تعالی د آخرت خوشاله ورکړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي کوم خدمت یې ولو کو الله دې دغه اجر ورکړي او د پیرانو کندې کې د وحید ټیلر مور پر وفات شوی و الله دې مغفرت نصیب کړي دعا وکړي خدای پاک دې وبخښي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله ټول مردگان چې څومره دي ته وبخښي خدای ته زموږ ناراضي شي ایرونو ګورې ډېر عجیب دا ور روان دي د رسول الله مبارک زمانہ لري کېږي او دجال ته نږدې کېږي او فتنې ډېرې شوې دعا وکړئ چې خدای موږ د حضور پاک مبارک د دین او د سنتو په دایره کې دن نه او الله پاک زموږ د دنیا او د آخرت برکات نصیب کړي او خدای د زوال د ایمان نه وساتي الله د ایمان د زوال نه وساتي خدایا بچیم کامیاب کړي د ناګهاني آفاتو نه وساتي خدای بچیم کامیاب کې د ناګهاني آفاتو نه مستعد الله د کوم الکانو چې رښتې نشتا خدای صالح او دیندار رښتې ولا ورکه خدای کده کوم جنکو خاوندان نشتا صالح خاوندان ولا ورکه چاته څه پریشانی ده الله په خوشاله یې بدل کړي چاته څه ټینشن دی په خوشاله یې بدل کړي او خدای مونږ د دنیا او د آخرت د خیر خدای مونږ تراکه او د دنیا او د آخرت د شر نه په امان کې استاد زموږ د جمعه ته درې لري د مهمان راځي الله ټول په یو قدم اجرونه ورکړي الله دې برکتونه ورکړي زموږ یو مرګري د بزوی ساري ما ته بیا ټلیفون کړو د دې په خبر کې پاتې کېږي موري بیمار ده یو ستن وته زرګون روپو ډاکټر لیکلی دا دعا حمید الله صاحب نو مې الله دې ول شفا ورکړي الله دې ول روغ صحتونه ورکړي او دا نور دوستان دې ماته را دعاګانو ویلي خدای چې د چا څه دعاګانې تاسو معلومه دي الله ولې قبول کړي او الله تعالی ته مو دا
مایوسۍ نه وساتې او پروردګاره ته مو حفاظت نصیب کړې او رب العالمین ته مو د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.